سلامونه ګرانو زده کوونکو، ډیر ښه راغلاست مونږ چینل ته. په دې ویډیو کې به مونږ زده کړو چې لمونځ ته څه ویل کیږي، روژې ته څه ویل کیږي، اذان ته څه ویل کیږي او داسې نور اسلامي ټکي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. پریر رک ویل کیږي جاینماز ته. پریر رک ویل کیږي جاینماز ته. For example, where is the prayer rack? جاینماز چیرته ده؟ د دې مطلب دا ده چې جاینماز چیرته ده. Where is the prayer rack? rack ویل کیږي قالین ته. rack ویل کیږي قالین ته او prayer ویل کیږي لمونځ. په یاد ساتئ چې where د دې مطلب دا دی چې چیرته. where تاسو داسې هم ویلی شئ چې Where is my mobile? زما موبایل چیرته ده؟ Where is my mobile? زما موبایل چیرته ده؟ تاسو کولی شئ چې په یو where سره په زرګونه او په سلګونه جملې جوړې کړئ. که چېرته تاسو ویل غواړئ چې زه ځم چې لمونځ وکړم، نو دا به په انګلیش کې څنګه وایئ؟ I am going to offer the prayer. I am going to offer the prayer. زم چې لمونځ وکړم. که تاسو چانه پوښتنه کوئ چې آیا تا لمونځ وکړ؟ Did you offer the prayer? آیا تا لمونځ وکړ؟ Did you offer the prayer? یعنی په تیر زمان کې. نو که اوس ته په موجوده زمان کې چانه پوښتنه کوئ Do you offer the prayer? آیا ته لمونځ کوې؟ Do you offer the prayer? Yes, I offer the prayer. هو زه لمونځ کوم. اوس رک ویل کې قالین ته. رک تاسو داسې ویلی شئ چې Why did you spill the water on the rack? تا ولې په قالین باندې اوبه توی کړې؟ Why did you spill the water on the rack? spill ویل کېږي تویولو ته. اوس که تاسو د پریر نه ER لرې کړئ دا جوړیږي دعا. پرې دعا. فار ایگزامپل تاسو چاته وایئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساته. Remember us in your prayers. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. Remember us in your prayers. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساته. تاسو داسې هم ویلی شئ چې Remember me in your prayers. فقط us لرې کړه او me واچوه. Remember me in your prayers. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساته. اوس د روژې میاشته خو رمضان ویل کیږي، خو روژې نیولو ته څه ویل کیږي؟ په انګلیش کې به تاسو څنګه وایئ چې زما روژه ده یا زه روژه یم؟ فاست ویل کیږي روژې ته. په یاد ساتئ چې فاست ویل کیږي روژې ته. I am fasting. زه روژه یم. I am fasting. زه روژه یم. او همدارنګه فاست تیز ته هم ویل کیږي. For example, this car is very fast. دا موټر ډیر تیز دی. This car is very fast. دا موټر ډیر تیز دی. که تاسو چاته ویل غواړئ چې ستا روژه ولې ماته شوه، نو دا به څنګه وایئ؟ Why did your fast white? ستا روژه ولې ماته شوه؟ Why did your fast white? ستا روژه ولې ماته شوه؟ اوس د قرآن پاک تلاوت کولو ته څه ویل کیږي؟ Recite. د قرآن پاک تلاوت ته ویل کیږي Recite. I am reciting the Holy Quran. زه د قرآن پاک تلاوت کوم. I am recite the Holy Quran. زه د قرآن پاک تلاوت کوم. He recites the Holy Quran. هغه د قرآن پاک تلاوت کوي. که تاسو چانه پوښتنه کوئ چې تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ، نو داسې ویلی شئ چې Do you recite the Holy Quran? آیا ته د قرآن پاک تلاوت کوې؟ Yes, I recite the Holy Quran. هو زه د قرآن پاک تلاوت کوم. اوس اذان ته څه ویل کیږي؟ اذان ته په انګلیش کې call to prayer. د دې مطلب دا دی چې اذان call to prayer. نو که تاسو چاته وایئ چې راځه چې مسجد ته ځو، اذان شروع کېدلو والا دی، راځه چې مسجد ته لاړ شو. Call to prayer is about to start. اذان شروع کېدلو والا دی یا اذان شروع کیږي، راځه چې مسجد ته لاړ شو. Let's go to the masjid or mosque. اوس د جماعت امام ته څه ویل کیږي؟
prayer leader. prayer لمونځ ته ویل کیږي او leader هم رهبر یا هغه څوک چې رهنما کوي هغه ته ویل کیږي. نو که تاسو ویل غواړئ چې موږ یو ډېر ښه امام لرو په خپل کلي کې، دا به په انګلیش کې څنګه وایې؟ We have a good prayer leader. We have a good prayer leader in our village. موږ په خپل کلي کې ډېر ښه امام لرو. village کلي ته ویل کیږي. موږ تر دې ځای پورې ډېر څه زده کړل، خو یو داسې څه موږ نه پاتې شول چې هغه موږ د هر لمانځه نه مخکې کوو. هغې ته ویل کیږي ablution، اودس کول. I am going to perform ablution. زه ځم چې اودس وکړم. I am going to perform ablution. زه ځم چې اودس وکړم. نو که تاسو چاته وایئ چې آیا ته اودس لرې، دا به په انګلیش کې څنګه وایې؟ Do you have ablution؟ آیا ته اودس لرې؟ Do you have ablution؟ او همدارنګه ablution غسل ته هم ویل ablution. په آخره کې faith ایمان ته ویل کیږي. faithful ایماندار ته ویل کیږي یا وفادار ته. He is very faithful. هغه ډیر ایماندار دی. He is very faithful. هغه ډیر ایماندار دی. که تاسو واقعا دا ویډیو خوښ شوي او یو څه مو ترې زده کړي وي، بیا موږ سره پاتې شئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ.